خو یوه کس په مونې قرضه وه چې کومه بې عزته خبرې مو ته وکړه چې مړ شم خبر مې نه ویرېږي. داسې راکړه ماته داسې راشه راغله دا خپل کاروبار دغه دی خپل کاروبار داسې به چېرته وي چې دا دا ستا کاروبار دی. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو خوشحاله یم چې نن بیا هم یو ورور دی خورا د کار زمینه مساعده شوله الحمدلله. دا چې دغه ورور څوک دی او څنګه یې موږ راولو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. یو څه معلومات به دغه د دوکان په باره کې درکړم. د دې دپاره موږ هر ډول شیان راخیستي دي ماشومانو دپاره او خوراکي مواد او مشروبات داسې نور شیان چې هر رقم شی دې کې موجود دی. هغې تر څنګ چې یو کار موږ ورته کړی تر څو داسې دغه د میاشتې خرڅه نه نشي دلته موږ اوړه هم اخیستي دي یو توډه اوړه هغې تر څنګ وریجې هم ورته اخیستي دي وړي هم ورته اخیستي دي تر څو په دغه اوله میاشته کې داسې کمبود رانه شي او دغه کار یې کامیاب شي او بله میاشت دومره څه ګټلي وي چې خپل فامیل دپاره یې خپله بیا مصرف کړي. دلته راشه چې غواړې سر له اوسه نه سودا چلان ده نو راشه درې کوم راشه قربان د شمس صاحب بلا زړونه دې ګټلې د خوارو لومړی سودا موږ ورته وکړله دا چېرته ورته کېده ومه دغه لزګون همدغه شي کې مې ورته بند کړو. زه وځم هغه ورور راولم دلته تر څو دغه دوکان ورته تسلیم کړو تر هغې پورې موږ سره پاتې شي. ملت ولاړ درته کتر کتر بچیان د خوار ملت د ډېرو یتیمانو ارمانونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي قربان د شمس صاحب بلا زړونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې تر اوسه پورې دې چې مزدوري کړې او ګیره دې سپینه شوې تر اوسه پورې دې خپل کار چښتل شوی ولې خو چېرته چې نه وګټو سل اتیا ونیم انشاءالله دا زیاتې موږ مزدورۍ پیسې وي آمدن وي په دې کې دیارلسمه میاشت چې موږ کور کریانو د ویر کړي بیا دومره ښه قسمتونه چېرته شته بیا په د اوس حال کې چې موږ د خپل کاروبار چښتن شو یا یو شی پیدا کړو چې خپل ځان ته حرامه مزدوري و. زه کم زیات شپږ پنځه نیم لک روپۍ پورې به قرضداری وم خو دې ته دومره نه یم خفه شوی خو یوه کس په مونې قرضه وه چې کومه بې عزته خبرې مو ته وکړه چې مړ شم خبر مې نه ویرېږي. کومه خبره یې درته وکړې چې دومره ودردولې هغه خبرې حتی کې کړلو خبره نه ده که بیا یې وکړم مو ته یې ووایي چې مرتد ده مرتد خو ډېر غلط تکالف دی تر چې نننۍ ورځې پورې دا درد دی مو په زړه کې څه چې قبر ته لاړ شم هم دا درد مې نه ویرېږي. خدای دې رحم وکړي په دا وطن کې خدای مهربان دی. څه هیله لرې سر مون لرې په زړه کې دي چې سر مون دی خاطه هیله خو مې دا ده چې اول خو مې خپل وطن دی وطن په څېر جوړ شي حرام ژوند کې تېر دویمه هیله مې دا ده چې مقصد زه خپل کاروبار ولرم او چې د څوک مې څه ګڼي نه ځکه چې د غریبۍ په وجه چې ومې چې کاروبار چې خان دی انشاءالله بیا امید دی چې بیا به خلک موږ سره مینه ولري. داسې راکړه ماته داسې راشه راغله دا خپل کاروبار دغه دی خپل کاروبار داسې به چېرته وي چې دا ستا کاروبار دی زه خو یم چې دا به ټوکې وي نه دی ټوکې ده دا حقیقت دی دا بالکل حقیقت دی دا بالکل حقیقت دی تو کاروبار دی. څومره خوشحاله یې ورته دغه شی چې وشي ډېره لوړه خبره ده زه به ډېره ژوند کې ډېره یوه تامه ولرم چې الحمدلله دا شی مخلوق شته چې د ډېر چا لوسنیوي کې ډېرو مشکلاتو نه یې وباسي. مخ دې خولې شو داسې یو بل رقم ته شول ولا داسې خوشحالۍ غوندې موقع ده ځکه چې موږ غوندې غریبو خلکو ته خو څوک ستړي معاش نه ویر کوي خلک نفرت درنه کوي حتی کې نه چې د عید په ورځ موږ در سره یو عید په ورځ موږ ته چا غوښه نه ده راکړې دي توسې طرفه نه چې کومه غوښه موږ ته راکړې شوې ده هم خوړلې ده نوره په کلي کې چا غوښه نه ده راکړې. الله اکبر. قدرمنو دوستانو هغه د قربانۍ غوښې تاسو موږ ته رالیږلې وي داسې مستحق خلکو ته رسېدلي دي څنګه چې تاسو دغه خولي خبره واورېدل
راځئ چې بیا هم خپل وطن کې خپل ګلالي وطن کې خپل راتلونکي اختر ته که ژوندي بیا هم قرباني وکړو. ورور ته دغه الحمدلله د کار زمینه مساعده شوله. ته ډېر خورې شوی سړی شوی ته دلته راشه. ښه یخې پیپسي هم پکې شته ګوره. دا وچکه ته یو څه د طبیعت جوړ شي. دا ستا د خپل کاروبار هغه دی او یو څه سودا مې هم درته کړې وه. یو ټوپکای مې خرڅ کړی او ماشوم ته مې ورکړی دی. دا د لسګونو مې درته ایښی دلته هغه مې هم درته ایښی دی. دا ستا اول کاروبار شروع ما کړی دا د لسګونو مې واخله. امین. دا دی وچ قربان د شمس صاحب بلا زړونه دې ګټلې. تقریبا روژه چې تېره ده دا شی بیا مو نه دی کتلی. روژې نه مخکې مې یورې چېرته خوړلی و یوی د نن توی مبارک ولسونو سره مونږ خورو. دا د خپل کاروبار ما ته خو اوس هم دا نه محسوسېږي چې زه بې دې کاروبار څښتن شم. که چې ته یې بلکل اطمیناني واوسه دا ستا کاروبار دی. دا سالا ده د دا ستاسو دی. بس تاسو د خدای ته کامیاب کړي. تاسو د خدای سر بلند لري. یو څه دی چې زه باید پوه کړم دلته راشه. موږ ریټونه لیکلي دي مثلا 15 افغانۍ دا هم په 100 افغانۍ صحیح شوله. دا کوچني د ماشومان لپاره موټر دی خلاص. این هر هغه څه چې تاسو ستونه لرئ ټول نوشته شوي دي. د هغې تر څنګ چې یو بل کار موږ تاسو لپاره کړی دا د یوه توړه وړه دا وګوره دا وړه مې ستا دی صحیح ده. الله دې عمر کې برکت. او دغه د شول غوړي دغه د شول وریجه تر څو په دغه اوله میاشت کې کتاب ته کمزوري را نه شي. الله دې عمر کې برکت وکړي. انشاءالله کاروبار ته دا شی خلک کاروبار خو شپې کړای شم وده خو ورکړي انشاءالله دا به پرمختګ کوي دا کاروبار. فضل د خدای واد و میاشتو کې څه جذبې دی نه د غاټ کاروبار چې الله دې تاسو خلري کني مونږ داسې څوک چاته ولا کته ما کې دا چې مونږ ته بیا لوس وکړي. خو د نن ورځ چې زه درته وایم ولا څلورم ورځ چې مو ته کور کې چې د سار منځلو شم کور وړه زه توان نه لرم چا وکړه. خدای مهربان انشاءالله هر څه به وشي. دلته ډېری خلک نور هم ولاړ دي زموږ مخې ته. یو څو ملګرو وغوښتل چې یو څو خبرې دغه کاکا په باره کې وکړي دا څومره مستحق ده. لومړی به له ډاکټر صاحب نه پیل وکړو. ډاکټر صاحب څومره مستحق ده دغه ته چې پېژني؟ د لوی خدای په نامه دغه ملګری موږ پېژنو ډېر مخکې نه ډېر ښکلې ځای کې تاسو پانګونه وکړله. هر چا چې کومخ کړی وي د مخکې نه موږ دا ډېره زورېدله ده ډېر کړېدلی ده. د بیچاره ډېر تکلیفونه لیدلي دي ډېر په زړه زخمي ده. او که هغه څه زه بیان کړم په پدې کې دا چې لیدونکي هم خفه شي په خبرونه او دا یې دته د خفګان سبب دوباره وګرځي. د تاسو کومه پانګونه چې وکړه کومه د خیریه بنسټ کومه تکلیف وبسلو دته مطلب چې جوړ کړل دغه پیسې وي تک باندې کړلې د نه یو جهان مننه د جورناویتي او داسې بنسټونه داسې خیریه بنسټونه د ډیر وي چې د هیوادوالو د خلکو خدمت کوي. یو چا سره د خوراکي موادو کومک وشي ښه ده که داسې یو څه ورته جوړ شي؟ خوراکي مواد خو زما په اند په داسې حال کې چې خوراکي مواد خو زر تومیږي ختمیږي موږ تاسې طبعا انسان چې دا که نه خوري ایمان ځي. که دا رقم ته پانګونه وشي لکه دغه چې هغه مطلب 15 روپۍ لوست ضروري او بیا په هغه کې بیا سي یو 15 روپۍ مطلب جمع کولی شي. یو دغه سره د وړه تجارت یوه طریقه جوړېږي چې وړه تجارتونه پیل کېږي. دې سره شوق برابرېږي. او دویم دا ده چې یو 15 روپۍ الول نه پټالو سرسي. هغې تر څنګ موږ ورته وړه غوړي وریجې هم اخلو تر څو هغه اوله میاشت کې دوی پسې کمبود را نه شي. موږ دغه پلان څنګه تاسې ارزوئ؟ جزاکم الله دا دې په خاطر نه چې د سامان مکمل خرڅ نه شي مکمل پیسې دوباره ایمان ضروري نه شي. په څنګه کې تاسو د خوراکي مواد امیر کړي چې د کور ته فورا دی پورا د شپې دی پورا یو ګولا مړې پیدا کی او دا ترتیب برابر کړه. دا دومره ترتیب خپل ترتیب برابر کړه چې ډېر خپل ترتیب دا الله تاسو ته جنت ورکړي. خدای تاسو ته اجر عظیم دی. مننه ډاکټر صاحب. قدرمن لیدونکو موږ هم ډېرې هڅې کوو ډېر کوشش کوو تر څو هغه مستحق نفر چې واقعا درېدلی وي واقعا مستحق وي هغه را پیدا کړو. هغې سره د خپل وس او توان همکاري وکړو. دغه کومک چې موږ سره چا کړی یوه خورکۍ ده نجیبه خاله په نوم باندې امریکا پر ډالر نه کړی دی.
چې ځانګړې مننه تر کومه پورې خوشحاله اوسئ. زموږ هڅه هم همدغه وي چې خلکو ته دوامداره د کار زمینه مساعده کړو تر څو یو بل چاته لاس نه وي نیولی او په خپلو خپو باندې دغه د موږ هېوادوال ودرېږي. لکه څنګه چې دغه د موږ کاکا ګورئ چې اوس یې یقین نه راځي، نه پوهېږم چې د په زړه کې څه تېرېږي، دا چې حیرانه ده چې خپل کاروبار ته ګوري. نو موږ هڅه او کوشش دغه ده چې هر څوک په خپلو خپو باندې ودرېږي، هېڅ چاته اړ نه وي چې لاس ورته ونیسي. راځئ چې بیا هم لاسونه سره یو کړو. داسې ډېری بېوزله هېوادوال د موږ شته، هغې ته به هم انشاءالله د کار زمینې مساعدوو. دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. شمس صاحب بلا زړونه دې ګټلې، د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلې، د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلې. کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړي پښتنه، کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړي پښتنه. الله دې عمر زیات کړه، ډېر اجرونه دې ګټلي، د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي، د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي.